دیو جنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ارماندنا پس با آیت الکرسی وائے خان یاد ہے کنا چاہتا یاد ہے لگلا سوچت کے چاہتا یاد ہے جزاکم اللہ خیرہ طول مسلمان تے انشاءاللہ یاد ہے کہ یو کس نمتنی یادا نو دا خپل جماعت دا استاذ نے یادا کے ماسخوتان کہ یو ٹکی تی یادے نو یادو لشی یو ٹکی تی ماسخوتان یادا کا دعوائے اور منز اکے نو منز پسی آیت الکرسی وائے خدا دا کہ فرض موکے و سنت موکے اور سنت پسی متصل دکا سنت و فرض متصل خری ہو کہ یو صلی فرض پسی وی دا سنت نو مخی نو ویلش آیت الکرسی نو نبی علیہ السلام فرمائی ستا او دا مرگ ستا او دا جنت پر من کے صرف دا مرگ دے مرگ کہ سنگ دا نا سا اوزی نیک پر نیکا با جنت تا دے یو سڑے نیک سڑے دا اونی نرا پریوتا نو مرشو نو چاپا خوب کیو لیدا وی اللہ دا سر سوکرل وی نور نیم پیشو وکو چے اونی نرا خطا شو ما نو پا جنت کے پریوتا زمکی تا نیم رسی دلی نیک جنت تا لارم دقی مثال چے سادا نا اوزی نیک با جنت تا دے او نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی چے پا کم کور کے دا آیت الکرسی تلاوت کی گی دے کورنا با شیطان تختی دے بل فضیلت شو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یوزل نبی علیہ السلام دا صدق فطر راغون شویو نو اغی سوکے تے کہ نور ویدی سوکے کھاو نو دی وی ناستو ما ویدی کہ یو سڑے راغے او پلپو لپے اغا غلط انتظولے کے چولا ما ورمنڈا کٹلک میں نمٹونی استاس پہ ربی خوزا ذرا ما تنیغ گورے سوکیدار ناستو بیام غلا کے وچی میو منتا اونی و اما چی لارفعنک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام لدی بوزم پریدم دینا وی ما تا وچی یرا بس علی عیال بچی میں دی او فقیر ما بے سکے ما او بس دل تنگ شوی ما او مہربانی قدن میں پریدا بیابا نرازا یرا وی رحمتو رحم میراغن و خلیتو سبیلو پریمخو وچی دارم دا نبی علیہ السلام مبارک مجلس تا ایمان تپوسو کو ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ قیدی دی سشو میں سیب دیر زیاد فریادو کو شکا شکایتا شدیدتا وعیالا بچی میں دی نرحمتو رحم میں پیو کپرے میں خو وی دروغ وی بیغالا بیا رازی وی دا موجودہ دا نبی علیہ السلام دخوا دا بائی سیزونو تا اللہ کارکی دیر و تخکارکی دیر وی چھے بیغالا میں بیا انتظار کوئی دا خبیث بیا رہا بیا لگیا دی پا لپو لپو غلظ اولے ترارے ورمن رکلی بیا میں کلک رولی خوارشے بیگا دی قسم اخوڑ چے نرازم او بیا را لی وی بیا پر یاد شورو کو چے بچی میں دی والا والا او تنگ شما او بس بیا با نرازم او نن میں پریدا یاروی بیا میں پی رحم راغی پری میں خود وی بیگا دینا بیا نبی علیہ السلام تا پوسو کو ابو ہریرہ عقیدی دی سشو یا اللہ رسولہ رحم میں پی راغی او دیر شکایتیو که چی بچی او گناب نو بس پریم خود نو وی دروغی دتوی بیا بیگال رازی وی دا نبی علیہ السلام مبارک بیناوا نو بیا وطا پتاک کے کیناستم وی بیا راغی وی چی راغی ورمنڈا مکلک لک میونیو وی چی نن خودے نا پریدم دیر پر یادو کہ میں چی نندے کم دے پریدم نندے دری مش پرار دلوی خوارشی دروغ جنا نرازم او بیا رازی وی ما تاوی چی او شید تخیم پریبا می دے تا پکر لوی فائدہ دا وی ما وتوی چی او دا پریدم دی راتاو خایا وی چی کل ماسخوتن سملے آیت الکرسی لولا یو روایت کے رازی تا تب شیطان نرانیز دیکھے گی شیطان بدنانیز دیکھے گی بل روایت کے رازی اللہ با دی حفاظت کی نو چی راکم کی حفاظت تے نو دا گوری دیر لوی باب دے حفاظت دا شیطان نم شو حفاظت دا غلغدو نم شو حفاظت دا دشمن نم شو حفاظت دا مرضون و بیمارون نم شو اللہ با حفاظتو کی یا روی مات دم خو پریم خود چی دالم نبی علیہ السلام مبارک لا نوی بیارانا غطا پوسو کچی قیدی دیسو شو میں سیب یو کلمہ راتا ہوئے نو پریم خو آدم او سارا کردی ہوا وی سیدتا ہوئے وی راتا ہوئے چیرا ما سلطان سملیت الکرسی لولا شیطان بن رازی او اللہ با حفاظتو کی حضور پاک کو دسوئی ویرا
کذوب ولكن صدقه. سړی خو اول نمبر دروغجن دی، ډېر لوی دروغجن دی، خو تا ته رښتیا ویلي. هغه زمونږ دا طالبان وی الکذوب قد یصدقو، وی دروغجن هم کله کله رښتیا وایي. تا ته رښتیا وایي. وی دا څوک ابو هریره دې پیژن چې درې شپې دا کم سړی راته نه د الله رسول مې نه پیژن. وی دا شیطانو دې غله کې دله ګوتې والې دی دله بې برکته کوله، دی دله خرابوله. اوس شیطان ته خپل دم معلوم دی که نه چې کوم شی زما دپاره ایټم بم دی. او د شیطان خبره دلیل نه ده، د حضور پاک مبارک خبره دلیل ده. هغه فرمایي چې سړی دروغجن دی خو تا ته رښتیا خبره کړې ده. نو آیت الکرسی دا په کور کې ملولې، فرض مانځنه پس به ملولې یا سنتو پسې ښه دا ده چې سنتو پسې مونځ خلاص کې ویلولې، او دویم دا دی چې په کور کې ملولې. او ماسخوتن چې سملې ماسخوتن نو دا په کور کې لولې، او یا په لاسونې چوک کوي او په ځان یې براکاږي. او زمونږ بعضې بزرګانو دغه خو حدیثو کې دي، او بعضې بزرګان لیکي چې څوک په یو سفر باندې ځي یا یو کار لځي، د کور کې 140 کرتا آیت الکرسی وایي. بزرګانو علماء لیکلي دي 140 کرتا. نو رده به په دې ټول سفر کې تر څو چې کور ته واپس شوي نه وي، نو رب العالمین به رده حفاظت وکړي، او چې دې سفر کې اوځي الله به د کور او د بچو حفاظت وکړي. 140 کرتا دا بزرګانو لیکلي دي، علماء لیکلي دي 140 کرتا. الله به حفاظت کوي، د شیطان نه به بچي، د پیریانو نه به خدای ساتي، د مصیبتونو نه به خدای ساتي، د کور به الله حفاظت کوي. او چې مانځه پسې وي نو ستاو د جنت په منځ کې دغه یو مرګ دی، بل شی نشته. وایو به انشاءالله کړه. نو دا بعضې څیزونه د فایدې وي دي تاسو ته خیمه، او د حضور پاک مبارک د خولې خبرې وي هغه کې بس تاسو فایده. نو چې هر کله د الله صفتونه ذاتي دي چا ورکړي نه دي، خپلې دي، او د الله صفتونه همیشه دي، نو الله د دې لایق دی چې الله د خپل ځان په خپل هم صفتو کې مونږ مرلو. نو په دې آیت الکرسی کې د رب العالمین خشته ښکلي صفتونه دي. الله لا اله الا هو، لومبي صفت ادا شو الله چې دی دا د عبادت لایق دی، او ما سوا د الله نه بل څوک د عبادت او بندګۍ لایق نشته. لا اله الا هو دا زمون په کلمه شهادت کې دا جمله ده، دا په کلمه طیبه کې دا جمله ده، دا چې ته لا اله الا هو او هغه پسې وحده لا شریک له له الملک وله الحمد، هغه کې دا جمله ده. او دا هغه کلمه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، چې دا چا په خوله د ځنکدن په وخت کې دا کلمه رااله دی به جنت ته داخل شي. څومره بهترینه کلمې نه شروع شوه، لا اله الا هو، هو الله مراد دی، یعنی لا اله الا الله. حضرت موسی علیہ السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړو، وی یا الله ماته یو شی وښایه چې د پتا یاد کړم. الله ورته وی لا اله الا الله وایه. وی الله دا خو هر سړی وایي، ما ته داسې شی وښایه چې بل څوک یې نه وي او زه تعالی ویم او ته پرې خوشحاله شې. وی ای موسی که دا اوه اسمانونه او اوه ځمکې دا د تلې په یو چابړي کې واچې او لا اله الا الله په بل چابړي کې واچې، دا به پې وزنداره دې نه بهترینه کلمه بله شته دی. نو ګوره لومبی پکې راغی لا اله الا هو، او معنی څونه مزیداره ده چې بې د الله نه بل څوک د عبادت او د بندګۍ لایق نشته. مونږ چې عبادت کو بندګي کو خالص ته الله به کو. د دې کلمې دې مقصد لا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړه، د دې مقصد د پاره جهادونه کړی دي. لکه د مکې مشرکانو سره په بل سروانه نه وم په دې روانه وه، ایس شي باندې روانه نه ده، نه په حکومت جګړه ده، نه په مال جګړه ده، نه په ځمکه جګړه ده، نه په بل شي جګړه ده. هغوی به وي چې نه الله له شریک شته، نبی علیه السلام به وي نشته. هغوی به وي موږ د بوتانو عبادت کوو، فرشتې د خدای لونه دي. الله وی لا اله الا هو، ما له بل شریک شته دی نه. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، نه مې ښځه شته او نه مې بچي شته.
که عیسایانو سره جنگو هم په دې جنگو هغې به عیسی علیه السلام هم د بندګۍ قابل دی چې مونږ ورته سجدې وکړو. که یهودیانو سره جنگو په دقه خبره جنگو، که چته مجوسیانو سره جنگو هغې به د اور عبادت کو، یهودو به د عزیر علیه السلام عبادت کو، عیسایانو به د عیسی علیه السلام عبادت کو، د مشرکانو به د بوتان عبادت کو. الله لا اله الا هو، د عبادت او د بندګۍ مالک څوک دی؟ یو الله. دا کلمه طیبه شو، په دې سړی مسلمانېږي، په دې به سړی جنت ته رسېږي. دا د جنت کنجي ده، دا د دې لومبۍ جمله شوه. اوس د عبادت لایق څوک دی؟ هغه ذات دی چې د هغه عمره طاقت د بل چا نه، هغه ذات دی چې د هغه عمره علم او پوهه د بل چا نه، هغه ذات دی چې د هغه عمره قدرت او طاقت د بل چا نه. د عبادت لایق. ولې دا سر د انسان په اندامونو کې بهترین اندام دی. دا سر دا چې سړی په ځمکه لګی رښتیا ووایه دا ځان ډېر زیات ذلیل کوي. ځکه سر غوندې که یو سړی څوک راونیسي او یې پرېږدم دی نه ماته به پوزه راکاږي، ماته به سر لګی پوزه به راکاږي، دی وي مړ به مې کې خو داسې به ونه کوم، پوزه څوک چاته نه راکاږي. او مونږ دا تندې او پوزه په دا ځمکه راکاږو، دا ځان عاجز کو، ذات ذلیل کو. دا چاته ځان ذلیل کو عاجز کو؟ الله ته. ولې؟ ځکه مونږ وایو چې الله نه لوی طاقت او قدرت د بل چا نشته. الله د ډېر لوی طاقت، الحي القیوم، جمدی دی، همیشه ژوند دی. القیوم په خپلم قایم دی او مخلوق هم قایم کړی دی، چې د چا ژوند په خپله همیشه نی. لکه زما یو وخت کې ژوند نو، او یو وخت کې به مې بیا ژوند ختم شي، نو زه بل له ژوند نشم ورکولی. بل له به ژوند اله هغه ذات ورکوي چې د هغه باندې مخکې حیات او خپله جمدی او وروستو به هم پې حیات او جمدی وي. دا صرف او صرف د رب العالمین صفت دی. القیوم پخپلم قائم دی، قیام و قیوم پخپلم قائم دی. او دا چې څومره نظام دی، که ځمکه ده او که اسمانونه دي او که دریابونه دي او که د دنیا دا کائنات دي او که د ځمکې نه پورته دي او که د اسمان نه لاندې دي او که د ځمکې لاندې دي، دا ټول چا قایم کړي دي؟ الله. دا د خدای لوی قدرت دی. بعضې خلک وایي هلکه وایي دا وي پخپله پیدا شوي دي. دا څه معشوم د مور په ګیډه کې پخپله پیدا کېږي. قرآن کې الله وایي دا رکوټې معشوم د مور په ګیډه کې نطفه ده. وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الله وی دا معشوم د مور په ګیډه کې نطفه وه، یو ګنده ساس کې و، څلوېښت ورځې. نبی علیہ السلام فرمایي څلوېښت ورځې پس د وینې ټوټه جوړه شو. څلوېښت ورځې چې د وینې په ټوټه تېرې شوې، نو بیا ترې د غوښې ټوټه جوړه شوه. څلوېښت ورځې هغې تېرې کړې، نو څو شوې؟ څلوېښت شپږ شلې ورځې شوې، 4 میاشتې شوې. 4 میاشتې پس پکې ساه واچولې شوه. دا مونږ چې ورته روح وایو، دا ساه پکې واچولې شوه. دا د انسان جوړ شو، ساه واچولې شو، دا د وجود رو ساه واغشته. مورم پې پیږي چې د ما د ماشوم په ګیډه کې ساه واغشته 6 شلې ورځې پس. د مور د ګیډې نه یو پایپ ور روان دی د وینې. هغې وینې پایپ په ذریعه باندې دته د دنیا څیزونه روان دي چې سپلای کېږي. د انسان په دې وجود کې په کرورونو اربونو قسمونه دي چې د وجود په ترقي کوي او د وجود جوړېږي. دا هر څه په دا وینه کې ور روان دي. دا ډاکټران وایي دا ویټامین A دی او B او C او D او فلان کې او زه ورپسې، او دا پروټین دی او دا ویټامینز دی او دا کاپر دی او دا کیلشیم دی او دا ویټامین C دی او دا فلان کې شی دی او فلان کې شی دی. د دې انسان دا سرمن جوړېږي. سرمن چې د کوم شي نه جوړېږي هغه سرمن له روان دی. د
یا د سرمن لاندې وازګه جوړېږي، وازګه چې د کمشي نه جوړېږي هغې له هغه شی په وینه کې روان دی، هغه تل ته جدا کېږي. دا د غوښه جوړېږي، غوښه د بل شي نه جوړېږي، هغې له د وینې نه هغه شی جدا کېږي، هغه غوښې له روان دی چې غوښه جوړه شي. دا د اډوکي جوړېږي، اډوکي د نورو ذراتو نه جوړېږي، هغه ذرات اډوکي له روان دي چې اډوکي دې جوړ شي. اډوکي کې دننه مغز دی، د بل شي نه جوړېږي، هغه شی هلته روان دی چې اډوکي کې دننه ته نلې جوړ شي. سترګه جوړېږي، دا سپین د ځان له شیدونو نه جوړېږي، دا تور د ځان له شیدونو نه جوړېږي. دې کې نری نری رګونه دی، د بل شي نه جوړېږي. په سر یې ویښته جوړېږي، هغه د بل شي نه جوړېږي. نوکونه جوړېږي، هغه د بل شي نه جوړېږي. ګرده ده، زړه دی، اینه ده، تورې دی، تریخې دی، کلمې دی په وجود کې دننه، لرې دی په وجود کې دننه. دا ټول چې جوړېږي په خپل خپل ځای جوړېږي، او دا هر شي د جدا جدا ذرونه جوړېږي، او دا ټولې ذرې په وینه کې ور روانې دي. دا د وینې نه دا ذرې دننه څوک جدا کوي؟ الله جدا کوي. هر یو شي ته خپل خپل شی روان دی. دننه پکې وینه هم روانه ده، دننه پکې بلغم هم روان دی، دننه پکې د وجود کم سیس کم اندام جوړېږي، هغې اندام له خپل شی روان دی. اډوکې خپل ځای کې جوړېږي، غوښه خپل ځای کې جوړېږي، نوکونه په خپل ځای کې جوړېږي، ویښته په خپل ځای کې جوړېږي. دا وی لکه اتفاقي جوړ شو. اتفاقي بچیا، اتفاقي چې جوړېږي دا سترګې چته په دا سټ کې جوړې نه شوې، دا پوده چته هم شاته جوړه نه شوه، دا خپې چته په د اوبو کې جوړې نه شوې، دا نوکونه چته په دا سپېمو کې جوړ نه شو، دا غوږونه چته په دا کونډو کې جوړ نه شو، دا مخصوص انداز نه چته په دا خوله کې جوړ نه شو. د څنګه اتفاقیات دي؟ هر شی الله خپل ځای کې جوړوي. ګوره د الله نظام ته ګوره. اول مې یو ځای کې بیان کوم، مې ګوره پوز او سترګې او خولې د له مخې ته جوړ کړي چې ته ګیلاس راوالې او د اوبو ته ګورې، نو په سترګو به راته ښکاره شي چې دا پاکې دي او که پلیتې دي، دا سپینې دي او که دا تورې دي او که سرې دي او که دا خړې دي، ورته به مخکې نه وګورې. نو که مې دا سترګې شاته جوړې کړې وې، نو بیا به د ګیلاس شاته تاوو چې ورګه ورته وګورم چې اوبو رنګ څنګه دی. یا به ځان له نوکر نیوه چې راشه دا ګیلاس زما د سترګو ته شاته ونیسه چې رنګ یې څنګه دی. نه نه نه، د نوکر نه بچ کړي، مخامخ چې څنګه خولې ته نږدې کې په سترګو درته ښکاري. نو بیا چې لږ نور موچت کې، نو پوزې باندې د بوی پته ولګي چې دا اوبه خوشبویه دي که دا بدبویه دي. فوراً پوزه داسې لیباټري ده چې فوراً ورته پته لګېږي. پوزه دماغ ورته الووي چې دا څه شی دی، بدبویه دي خوشبویه دي. خوشبویه دي اوس بس کم، بدبویه دي نس کم. نو ما وی که دا پوزه په خېټه کې وي، نو بیا به خلکو لمنو چتل او هغې ته به دا ګیلاس نیو. یا دا پوزه دا دلته په دې پنسه کې وي، نو بیا به د پنسه اوچتول اورېږه پوزې ته لاول دا ګیلاس نیسه به چې بوی څنګه دی اوس کم که نه. او یا که دا پوزه شاته په دې ملا کې وي، نوکر به دې نیو چې راشه دا ګیلاس مې دې پوزې ته ونیسه چې ما ته پته ولګي چې دا بوی خشته کوي او که بد کوي، اوس کم کو نس کم. نو د داسې ځای کې جوړه کړې ده چې ساجت ته بل چاته ګرځولو ته نشته. نو بیا په ژبه د خوند پته لګي چې دا ترخی دی او که دا خوږې دي. بعضې وخت کې شی سپینه مي بوی هم نه کوي، خو چې ژبې له یو سې توخ توخ سړی نارې کړي، اوخو لکه دا خو زهر دي، چوک تو لاړې مو سره توکي. ژبه د له خدای په دننه پیدا کړې ده، نو چې اوبه هغې ته ورسېږي ژبې ته، نو که اوبه مزېداري خو د تالونه دننه ورشي، او که اوبه ترخې وي خرابي، نو زرې بار راغورځوي. نو که ژبه دې دلته نه وي او دا ژبه دې شاته په دې ملا کې وه او یا په دې سټ کې وه، نو دا ګیلاس به د له ژبې له چا تاوو. ټول نظام دلته خدای پیدا کړی دی. قسم دې په دې به الله پیژنې. وفي انفسکم افلا تبصرون. الله وی خپل نفسونو ته وګورئ، ځان ته زما لوی قدرت پتې معلوم کې. تا ځان ته نه ګورې چې ما به وپېژنې چې زما طاقت او قدرت شته. دا ټول اندامونه درته مخې ته پیدا کړل او لاس یې در داسې جوړ کړل چې دا لاس شاته نه تاویږي، ضرورت ورته نشته. دا به ټول مخې ته را تاویږي، ځکه چې ستا د خولې ته د لاس تورولو ضرورت دی، ستا سترګې ته د پاکولو ضرورت دی، ستا غوږ ته د ګوتې د ورکولو ضرورت دی، ستا خوله د پاکولو ضرورت دی. نو لاس یې د مخې ته راتاو کړه چې دا خوله پې پاکې را پاکې.
کله د لاړې لګول بیا بل څه کول خو بدل چا پاکول کله لاسونه لاړې دا سترګه بدل چا پاکوله دا سپېمې بدل چا پاکوله رښتیا وای دا د اتفاقیاتو خبرې دي دا د الله نظام د روان دی دومره د خدای نظام یو ډاکټر صاحب نه مې اورېدلی دي یو کتابي خبره درته وکړم د انسان په دې وجود کې د نروس دا سیسټم دی نروس دا ټیلیفوني نظام چې دا خپکې د پکانی نو تا ته زر پته ولګي چې دا مې د خپل نکانه راغی بشیر جان دې مثلا نظر نه لګي او کله لما لاندې په خپل نوکار ولګول د ته پته لګي چې دا نوکار ده دا غنه ده او دا ماشه ده او دا مټ په ما کې ناستو ته څه نه پته ولګي په سرمن شي کې ناستو انو لون چا سوق ورک ما جیوی مړ دې کړم هلکه وی تاسو څنګه په جنم چې دا جیما تو پستر ګړون دې وی دا سوق ته دا جانو ادمره خطرناک سوق ته چې وې کنه دا سوق ته دا جانو نو دته خو پستر ګواجی نه ښکاری خو سوق نه په جندا چې سوق خطرناکو دا نظام که په غاښ درشي نو فورا دماغ ته پته ولګي چې په غاښ درد او په کم غاښ درد که په خېټه درشي نو فورا دماغ ته پته ولګي چې دا په خېټه کې لاندې کلمه په بره کلمه درد او که په اډو کې درشي نو خېټه دماغ ته فورا پته لګي او که معمولی غونډې څوک د لسکروټ تخپیره دروړي نو فورا درته پته لګي چې دا خو دماغ پوس وځېده او که څوک د له په لاس وره کېدي او ستا ورته خیال هم ني فورا دماغو ته اطلاع ورسېږي چې لاس مې یخ شو دا اطلاع چې رسي دا نروس سیسټم دا ټیلیفوني نظام دا نری نری رګونه په دې وجود کې خواره دي دا ډوکي ته هم رسېدلي دي دا د سرمن کې هم ګرځېدلي دي دا په دې غوښه کې هم ګرځېدلي دي دا په دې ټول وجود د انسان کې دا رګونه ګرځېدلي دي نو هغه ډاکټر وایي دا دومره اوږد تار دی چې دا زمونږ نه روک شي مونږ ته بیا نه ښکاري څه ځای پورې خو مونږ ته پته لګي لیکن بیا مونږ ته په هغه مضبوطو آلاتو په هغه ډېر باریک خوردبین چې نري نه نري شی ښایي په هغې مونږ ته نه ښکاري او دا څونه دی وی که دا د انسان د دې وجود نه راوباسئ او د دې ټولې ځمکې نه 12 کروړه کرته تو کې نوم به ختم نه شي الله څومره لوی نظام دا ښی سترګه دې خوا ده او ګسه دې خوا نه او د دې ښی سترګې کنیکشن ما ته یو ډاکټر وی دا د انسان په دې ګسه پوپړی کې دی او د ګسې سترګې کنیکشن ښی طرف ته دی هلکه دا ولې وی دا ځکه که دا الاوړې نه وي که نه نو تا ته به بیا ښې ګس ښکارېده او ګس به راته ښې ښکارېده اینې ته چې ته مخامخ ودرېږې نو جیب درته کم طرف ته ښکاري ګس طرف ته جیب دی نو تا ته دا ګس طرف ته ښکاري اینه کې چې ته ښې لاس لقی که نه نو هلته کې ګس لاس لقي هغه اینې والا دا لقی نو دا مخامخ دا لقي نو خو د هغه ګس لاس ته اړقي نو تا ته به بیا چې جیب ته د لاس دننه کوو نو دې ته به دی بل طرف ته لاس دننه کوو هر سړی به راته لوړې ښکارېده نو خدای والا هلته نظام بدل کړی چې ښې راته ښې ښکاري او ګس درته ګس ښکاري دا د خدای طاقت او د رب العالمین عظیم نظام دغه ذات الحی جمدی القیوم او ټول مخلوق والا نظام قائم کړی دی او په خپله قائم دی لیکن عقل نه چلیږي زمارونو زمونږ په دې ایمانیاتو کې یو څیز دی چې هغې ته مونږ ایمان بالغیب وایو قرآن شریف کې د متقیانو الله صفت کوي الذین یؤمنون بالغیب متقیان هغه دي چې هغې په غیبو ایمان لري غیب څه ته وایي غیب هغه څیز ته وایي چې زما د عقل او د حواسو نه بار دي نو ورته زما عقل رسی او نو ورته زما سترګې رسی نه زما غوږونه رسی خو الله او رسول ویشته نو موږ به په ایمان راوړو یو ډله ده هغې ته معتزله وایي اوس نشته څه عقیدې یې وړې وړې خورې دي خو په دې نوم نشته او په دې کراچۍ کې یو ډاکټر دی خدای خبر چې د څاروو ډاکټر دی او که د انسانانو دی خو ما ته خو د څاروو ښکاري هغه سپېره بعضې عقیدې د هغوی خورئ په خلکو کې دا که د هغوی یو عقیده ده چې د قبر عذاب نشته هلکه ولې د قبر عذاب نشته وایي موږ خو قبر ولټو
نه پکې مار شته او نه پکې لړم شته. او دا چغې خو د مونږ ونه دی چې تاسو وایئ چې دی ډېرې چغې وایي. او دې کې خو پرشته نشته چې ګروز ورسره دی څټکې او دا مړې پې وایي. او نه پکې اور ولیده تاسو وایئ چې قبر د جنت باغچه ده نو او خوشبویي ده پکې. دې کې خو مونږ خوشبویي ونه لیده او دې کې خو مونږ اور ونه لیده. دا د عقل بچ، عقل پرست خلک، عقل پرست نه مني د قبر عذاب نشته. اوس الله وشتا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الله وی سخت عذاب پر راغی په دنیا کې مړشو. النار يعرضون عليها څنګه دی عشيا اور په پیش کېږي اور الله راوځي. ويوم تقوم الساعه الله وی دا د قبر عذاب شو او د آخرت عذاب رسو. یوم تقوم الساعه الله به وی چې ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. او نبی کریم او نور آیاتونه مشتا حدیث ته نته یو ویم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دل په مقبره کې د بخاری شریف کې حدیث دی، ترمذی، ابو داود، مسلم ټولو کې شته. یو قبر نه اوازونه واوریدل د دوه کسانو بانهما لا يعذبان. دې دوه مړو ته عذاب ملاویږي. وما يعذبان في كبير سړي لوی شي کې نه ملاویږي. معمولی عمل یې کړی دی خو د قبر عذاب ملاویږي. بلا وانه لکبیر خو ګورې ګناه کبیره ده. ویل یو کس به چغلی کوله، چغلی خور، او دی بل کس به د بولو نه ځان نه ساته. یو چغلی خور بل د بولو نه ځان نه ساته. نو بیا نبی علیہ السلام مبارک یو څانګه راواغشته او هغه په میانځ دوه ځایه کړه. نیمه په یو قبر خښه کړه او نیمه په بل خښه کړه. یاره وی انشاءالله چې تر څو دا څانګې نی اوچې شوې د دې نه به الله په دې عذاب کې تخفیف راولي. په یو موقع نبی علیہ السلام مبارک تیرېده او د یهودیانو قبرونو نبی علیہ السلام او فرمایل وی د دې یهودیانو ته په قبرونو کې عذاب ملاویږي چې غذا ورو نه د قبر عذاب. او زه نه ویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی دا قبر کې دی اما روضه من ریاض الجنه، نیک سړي د پاره د جنت د باغچو باغچه ده، و اما حفره من حفر النيران، او یا د جهنم د کندونه یو کند ده. او حضور پاک فرمای یو حدیث نه د دنیا احادیث دي چې قبر ته د جنت نه د نیک سړي قبر ته وصول کولو شي، خوشبوئی مترازی او یخ هوام پکې راځي. او بدبل انسان ته د قبر نه یو د دوزخ نه وصول کولو شي، بدبوئی مرترازی، بدبوئی او هغه تو مرترازی. اوس الله مو د قبر عذاب شتا او رسول الله مو چې د قبر عذاب شتا او ته زما عقل نه مني نو زبا عقل پسې زم کا الله رسول پسې بزم. خبر اخلاص دې ته ایمان بالغیب وي. عقل زما نالی، زما سترګې نینی، زما غوږونه نه اوري، خو الله رسول وي چې شتا منم با. او کزم نه چې زما عقل اومني بیا منم، زما غوږی ووري منم، زما سترګې اوویني منم، نو بیا تا په الله رسول اعتماد نه که په خپل اندامونو د اعتماد وکړه. د ایمان بالغیب مقصد دا چې د ما په خپل اندامونو اعتماد نشتا، اندام نه مني، خو خدای او رسول وشتا او په هغې اعتماد دې منم. او زه به د یو مثال درکم. کله ماشوم د مور غېږه کې دا ماشوم کله خوب ویني، خوب او یریږي په دې خوب کې چغې کې. دا ماشوم کله او خاندي په دې خوب کې، دې د خوشحاله خوب ویني. بعضې وخت کې سړی په خوب کې او یریږي چې راپاسې خولې ته بیږي. دې په خوب کې امریکې ته ملاړ شي، په خوب کې لندن ته ملاړ شي، په خوب کې دې بیت الله ته ملاړ شي. ډېر خلک په خوب کې دې پېښور کې هم ګرځي، په خوب کې دې په خپل زمیندارۍ کې هم ګرځي. دا خوبونه یې دا قرنګې دا ماشوم خوب اینې کله ویریږي کله وخاندي. او د مور سینې پورې پیوستې را دې خوب نه دا مور خبر ده نه، دوی ته پته هم نه لګي. مور ته دوه کسه یو ځای وده دي، یو ځای یو کس خوب اینې مکې ته ځي، بل ته خبرېږي. یو کس په خوب کې ویریږي او راپاسې خولې ته بیږي، منډې په خوب کې والي، بل چې خوا کې ورسره پروت دی ته خبر دی نه. دا قرنګې په قبر کې دې مړي ته عذاب میلاویږي، موږ ته خبر نه یو. دغه مثال شو کنه. که دې نه مونږ خبر وې او د قبر د عذاب مونږ اورېده
نو چې څوک د پلار چغې د قبر اوري دی به ژوند تیر کړي په دنیا کې یا به چا ژوند کم دی تیرو د مور ته هلته په عذاب میلاوېده په قبر کې بیا به چا ژوند تیر کړی وي نه او بیا خو به هر سړی مسلمان و بیا خو د زور د مخې مسلمان شو او که نه مسلمانېږم نه خو دغه میل دی او خدای خو لا اکراه فی الدین په زور څوک نه مسلمانوي قد تبین الرشد من الغی هدایت هم خدای ښکاره کړی دی او گمراهی هم ښکاره کړې ده امتحان خو دې ته وایي په زور پسه پچا څوک سوال نه حل کوي ستا خوښه ده ښه حل کوي او که خراب حل کوي که سم دې حل که انعام به درکم سند به درکم پاس به شي که خراب دې حل که پیل به دې کم دغه د دنیا مثال دی نو د قبر عذاب خوشحالی شته خو څنګه چې انسان خوب اینی خوا کې بل ملګری ته نه دی خبر دغه رنګې د مړي باندې په دې روح او په بدن په دواړو خوشحالي او تکلیف تېرېږي مونږ ته نه خبرېږو وی دم نشته دمونو نه منکار کوي دا قوم هلکه ولې دمونه نشته ګوره بیا عقل پسې ځي مړوي دم څه شی دی خو د خولې نه هوا وتل دي که نه چوپه نو په هوا کې څه زور دی د سړي په خېټه دړ دی او ته ولې پوکي ورکې په پوکو د دړ ښه کېږي نه په خپل ډاکټر له بوځه یا د هغه په غاښ دړ دی نو پوکي ورکوه که نه پوکي نه پکې ورته ولګوه دا دړ به ته وباسې دې ډاکټر له بوځه چې هغه ولې علاج وکړي نو تاسو ولې پوکي ورکوئ دم خو پوکي دی په پوکو دردونه وځي یو معتزلي و او زموږ یو ملا صاحب و د هغه له بادشاه په دربار کې مناظره شو نو معتزلي وایي دم نشته نه منم زموږ ملا صاحب ورته وایي ولې وایي دم خو پوکې دی که نه د خولې هوا ده که نه په هوا کې څه زور دی مولا صاحب هوښیار و چې دې خو خلک د عقل په توره وایي ولکه چې د عقل په توره ته بدل والم دا وایي ستا ښځه او ستا مور او ستا خور ښه کنځلې یې ورته وکړل چې کنځلې وکړه سپک ډکې ته که هغه معتزلي چې و نو هغه غصه شو سترګې وپړسېدې ورګونه وپړسېدل بادشاه ته وي بادشاه سلامت دا خو ستا بېعزتي وکړه ځکه ستا په دربار کې ما ته کنځل وکړل نو چې څوک د چا کور کې چاته کنځل وکړي دا د هغه بېعزتي وي دا خو ستا بېعزتي وکړه بادشاه هم غصه شو دا تش اواني دې سره د الله او د رسول خبرې یو ځای شي او زه به دله مثال درکم امام غزالی رحمت الله علیه په منهاج العابدین کې لیکلی دي چې ابلیس نه دی شیطان ابلیس دان چې کمی نیکو د 80,000 کال عبادت کړی دی او دون عبادت یې وکړو چې بره فرشتو کې اوسېدل الله ورته وی آدم علیه السلام په طرف سجده وکړه دی وی نه خلقتنی من نار وخلقته من طین دا اور نه پیدا و دی دا خټې نه پیدا اسجد لما خلقت الطین دا خټې نه شی جوړ کړو هغه ته سجده وکړم پوټینې غوندې هوی د خولې نه ووته د 80,000 کالو عبادت په بولو شو او که یو سړی 100 کاله په کفر تیر کې 100 کاله په کفر کې تیر کی کافری د خدای دشمن او دی لږ د ځنکدن نه مخکې په خپل هوش و حواس برابر دی او دی وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رښتیا وایه په دې پوټینې هوی هغه ټول کفر ختم شو که نه شو دا تش هوا نه ده دې سره د قرآن حروف حرفونه دي دې سره د پیغمبر مبارک د حدیث الفاظ دي دې سره نیک خبرې دي ادا خلی نوزی امون تا نخکاری او اللہ تخکاری اگر دا انسان دا وجود دا مسامات سر کی دا خولا پی روزی پدے کی وردن نشی او وین سر گڑ شی او دا بیمار زیت خدای پاک ورسے او نبی علیہ السلام پا خپل دمونه نه دی چولے یو صحابی باندې دم اچاو لال مبارک وی راواغشتے او دا مدینه منوری پا خور بیراخ کلے او دا مریض پا تندی بیراخ کلے سبے وی بسم الله ورد الله نمخ کې شو تربط ارضنا بريقه بعضنا ليشفي سقيمنا باذن ربنا خورا د مدینه لاړ زما او د مریض په تندی را کاغم او د خدای نوم اخلم خو شفا به څوک ورکوي الله عقیده بری دی چې دم جوړول نه کوي جوړون کې څوک دی الله دی
دا به د عقیدې چې د ډاکټر نه علاج کوم خو ډاکټر مې نشي جوړولی دا دارو مې نشي جوړولی جوړونکی څوک دی الله جبریل علیہ السلام یو ځل نبی علیہ السلام ته دم در باندې اچو بیمار وی یو وی دم دې کوم وی او وی بسم الله ارقیک وی د خدای په نوم دې دمو من کل داء یوزیک وی د هر مرض نه چې تعالی تکلیف درکې زتا دمو الله یشفیک خو شفا به څوک درکې الله او حضور پاک صحابه حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما دا ټول دم کړی دي او دې دم نشته لکه دا خله اول دا عقل چلی خبره مې دې پورې کوله چې دا الله او د رسول په خبرو کې به عقل نه چلو دې پولیس وراتم نه مانی ولې وی دا وختنه نری دي او د تورې نه تیر دي نو په دې بسوک څنګه دي لکه دې کې با عقل نه چلے دا بيجي تور بیرې نه چدل تک را رسي په یو ټک باندې دا په دې نری تار را رسي کنه را رسي خدای قادر دی کړ اوس خو پاوا کې مې سي قادر دی کړ اوس خو پاوا کې میسیجونه روان دي میسیج دلته ټک ورکې پاوا کې کراچۍ ته ورسي په یو سیکنډ کې اوس خو هغه شی ختم شو بنده له خدای دونه طاقت ورکو نو خدای سره به دا طاقت نه د مارونو په دې خبره ځان پوهې کې ایمان بالغیب دا ګورې هر شی به د عقل لاندې نه راولي د خدای یو کار د عقل نه خلاف نه دی خو بعضې څیز ته زموږ عقل رسي بعضې څیز ته عقل نه رسي نو دې زمانه کې باید ظالمان دا پیسه میسه سره شوي او لږ مالدار شوي نو دې د شریعت حکمونو سره عقل جنګي او د شریعت احکاماتو پورې ټوقې کوي مړه دا مولیان دا د عقل نه بار او دا د عقل زمانه لي دا د مولا د خپله خبره نه ګوري دا د خدای او د رسول خبره او چې ته ووایې چې دا د خدای او د رسول خبره د عقل باندې ډغره ورکړه او عقل دې واغېشته او د خدای او رسول خبره دې وانه غېشته نو ځان دې تباه او برباد کړ ځان دې غرق او تباه کړ عقل خو کله د خواهش تابع شي رښتیا وایه چې کله انسان باندې عشق غالب شي عقل کار کوي بیا د مجنون عقل کار کو عشق راغی عقل ختم عقل خودونه دی مجنون عاشق و عاشق عقل کار نه کوي پنورم ګرځي او د لیلا د کوڅو سپیم ښکلی سپی به ښکل کی او دیوالونه هم ښکلی او په ځان باندې لوږې تندې او نار هم تېری چې خواهش راغی عشق راغی عقل ختم او چې لیونتوب راشي عقل کوي کار او چې د دولت حرس راشي بیا هم عقل ودانګي بیا غلام کوي ډاکم کوي او چې پوډر موډرز کی او نشه مشه کوي رښتیا وایي عقل کار کوي عقل څه شی دی عقل به شریعت سره نه جنګاو نو رب العالمین چې مونږ ته څه ویلي دي که زما عقل ورته رسېږي او که نه رسېږي ابه منو الحی جم دی دی الله مخکم اوسم بیام مرګ به پې نه راځي القیوم په خپلم قایم دی او د کائناتو ټول نظام هم الله قائم کړی دی دې کې خدای چا سره صلاح نه ده کړې نه خدای له چا نه مدد غوښتی دی مونږ چې دا کوټه جوړو څومره نقشې والا راولو نقشه راله جوړه کړه سیمټ څونه لګي سیخ څومره لګي سریا خرچه به پې څونه راځي ګلکاران ټیکهدار مزدور لیبر کرش د دنیا سیسټمونه را یو ځای کو نو کال کې 15 میاشتې کې میاشت کې 2 میاشتې کې دان یو کوټه جوړه کو رب العالمین چې وی کون انما امرنا لشيء ان يقول سنگر له کن فیکون الله وی شا اسمان جوړ شو بستنو جوړ شو نه ارکیټیک نقشه والا تا اجت محسوس کړی دی او نه انجینیر ته وی نه ګلکار ته وی او څونه خشتران نور ته وګوره سپومې ته وګوره زمکه ته وګوره بوټي ته وګوره انسان ته وګوره او حیوان ته وګوره القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم نه ولا خوب راځي نه د خوب نه مخکې پرکالی د انسان په دماغو کې یو پوټی چې سړی اوده کېږي نو د خوب نه مخکې لاول په دماغو باندې یو کیفیت راشي داسې هلکه څه ورته سړی وایي ګنګس چې دا مازغل غوندې پرکالی غوندې راشي هغې نه په زړه ته خوب کوز شي په دماغو باندې چې د خوب دا لومبي اثر وشي
سیناتون او چې زړه ته خوب کوز شو نام ورته وی دواړه خدای له نه راځي ولې کل یوم هو فی شأن هر وخت الله دا نظام په خپل قابو کې نیولې دی خدای له خوب نه راځي الله له اس قسمه پر کالی نه راځي خوب خو عیب دی سړی ستړي شي الله ستړي کېږي نه خوب سره سړی دمه کېږي الله دمې ته ضرورت نشته خوراک ته جد څنګه دی وما فی الارض یعلم ما بین څنګه دی له ما فی السماوات وما فی الارض چې د اسمانونو کې څه دي او ځمکه کې څه دي دا ټول د چا دي د الله دي او که ته وایې دا زما دي نه ستا نه دي بچی هم ستا نه دی اوس د نه دې اخیستی شي پلار هم ستا نه دی اوس د نه دې اخیستی شي او ستا جیب کې پیسې هم ستا نه دي اوس به یې د نه والي عزت هم ستا نه دی اوس یې د نه اخیستی شي او چې دا کوم روح زما په بدن کې دی او زه پې جامدیم رښتیا وایي دا زما دی نه که دا غواړي اوس هم د نه اخیستی شي زمکه کې چې دا څه دي دا هم د خدای دي یو وخت کې به د باندې زلزله راولي آفت به راولي اوبه به در باندې وچیږي بره به باران نه کېږي او یصبح ماؤکم غورا کویان به دې اوچ پلس شي بیا به ورسره څه کوې که اسمانونه کې دي او که ځمکه کې دي هر څه د الله دي یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ستا نه مخکې وروستو چې څه دي الله ته معلوم دي ما ته پته نشته چې سبا به څه کېږي الله ته پته ده ما ته پته نه وه چې د ما د پلار نه مخکې سو نیکه نه مخکې سو الله ته پته وه ما ته پته نشته چې دا بوټی مې وکړه میوې ته به ورسي او که به ونه رسي الله ته پته ده او بیا راځي ولا یحیطون بشیء من علمه دا الله پټینې غوندې علم دی قسم دی که هغې ته د ټول مخلوق علم ورسېږي معمولی غوندې الله د ګل پاڼه چې جوړوي د انسان دماغ پکې کار نه کوي دی به پاڼه جوړه کړي خو هغه باریکي به پکې پیدا نه کړي کوم چې د ګل پاستي پاڼه کې ده هغه تازگی به پیدا نه کړي کوم د ګل پاستي پاڼه کې ده هغه خوشبو به پکې پیدا نه کړي چې کوم د ګل پاستي پاڼه کې ده داسې ده که نه ده من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه سفارش هم به د الله د اجازت نه څوک نشي کولی قیامت پر ورځ دا ټول خلق به آدم علیه السلام ته نوح علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام په دې پیغمبرانو ګرځي اخره کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم راشي حضور پاک فرمایي وی زه به یو ځای کې سجده وکړم د دنیا د اور وزو برابر به سجده وکړي سپاره داسې نشي کولی اور وزو برابر وکړه سجده نو جبریل علیه السلام به راشي وی الله راولېږلم زه سفارش کوه بے دا اللہ دا اجازت نا پیغمبر مبارک چی دا ټول انا سید ولد آدم دا ټول بنی آدم دا اولاد وی دا سردار ما او انبیاء دا ټول با دا ما دا جنڈے لاندی قسم دے کدا اللہ دا اجازت نا بغیر غم سفارشو کی من یشفع عنده الا باذنه وسع کرسیه السماوات والارض دا اللہ کرسی اللہ اکبر دا یو اسمان دی 1500 کال پا مزل دنا پورتا بل اسمان دی 1500 کال پا مزل دنا پورتا دریم اسمان دی ورپسی 1500 کال مزلو کے سالورم زو پسی و اسمانون دی دا هر دو اسمانون میں اس کی 1500 کال مزل لکا دا ازمکی ننبی اسمان تا چه سمر دی بیا دا اوم اسمان نا پورتا 1500 کال مزل چوکی نو عرش دی بیا دا عرش دا لاندی سی و دا بری سینا دومره فاصله ده لکه د یو اسمان او بل اسمان په منځ کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حضرت ابوذر رضی الله عنه تپوس کوي وی دا الله رسوله وی دا عرش او دا او اسمانونو زمکه د دې څه مثال دی وی ابوذر وی دا الله عرش دومره لوی دی او دا او زمکه اسمانونه دا غي په مقابله کې دومره پوټینی دي لکه پلوی میدان یو غټ ځنګلي میدانی او پاغه کې یو ګوتمه سړی وغورځي لوی میدان کې چې یو ګوتمه وغورځي دا ګوتمه سونه پوټینی ده په لوی میدان کې د قرنګي او اسمانونو زمکه د عرش په مقابله کې دومره پوټینی دي
او د عرش د پاسه بیا کرسی ده د الله کرسی وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. لیکن دا دمره کائنات رب العالمین چلی، دا انور روزانه راخیج، دا سپومه روزانه راخیج، څومره لوی چکر وي دا انور د ټولې دنیا نه تاویږي په یو شواروز کې، څومره تیز حرکت دی. سپومه ته ګوره، ستورو ته ګوره، د اوبو ته وګوره او د بوټو ته وګوره. لیکن الله وی په دې نه ستړي کېږي، الله له ستړي نشته. وهو العلی العظیم، دا ډېر لوی طاقت خاوند، ډېر لوی دی، په ذات کې لوی دی او په صفاتو کې لوی دی. نه د الله په شان د چا ذات شته، نه د الله په شان د چا صفت شته. دا آیت الکرسی ته ډېره مختصره معنا مې درته وکړه. څومره د خدای صفتونه پکې رالل. د عبادت لایق صرف الله دی، بل څوک نه دی. او جمع دی الحی القیوم. بعض علماوی دا اسم اعظم دی. ستړی پې نه راځي، خوب نه راځي، پرکالی نه راځي، علم په مخ کې رستو دی، سفارش بید الله نه بل څوک نشي کولی. د خدای پاک علم ته مخلوق علم نشي رسیدلی. علی لوی ذات ته، په صفاتو کې لوی، په ذات کې لوی دی. او کرسی ډیره غټه ده، اسمانونه د خدای عظمت ته معلوم شو. دومره ښکلي صفتونه چې کوم آیت کې راشي او ته دا آیت اوه، الله به خوشحالیږي که نه به خوشحالیږي؟